دغین بعد د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې خط او کتابت به عام شي. خط او کتابت به عام شي، لیکل به عام شي. امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام حاکم روایت راوړی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بین یدی ساعه، د قیامت نه مخکې به یو څو کارونه تاسو وینئ. یو یې دا ذکر کړی ده وظهور القلم، او قلم به راښکاره شي. په روایت کې راځي د عمرو بن تغلب رضی الله عنه روایت دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، امام طیالسی هم راوړی. ان من اشراط الساعه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د قیامت بعض علامات شمارلي. یو یې پکې ذکر کړی ده ویظهر القلم، په روایت کې راځي ویظهر العلم او القلم، قلم به عام شي. دلته د قلم نه مراد د قلم راښکاره کېده مطلب دا دی چې دنیوي علمونه به څه شي، هغه به عام شي. که تاسو سوچ وکئ نو د نږدې وخته پورې امپړه خلک ډېرو، مشران غالبا هغه و چې هغوی خط او لیکل لوستل د هغوی له نه ورتلو، او اوس دا لیکل عام شوي دي. اکثر خلک چې دی نو هغه په دې باندې پوهېږي. بیا د لیکلو آلات هم ډیر شو، یوازې قلم نه دی چې په قلم باندې لیکل کېږي. کمپیوټر یې راووتې، پرنټر یې راووتې، ناشنا مشینري راووته، په موبایلو لیکلی کېږي، په فاکس کې کېږي، او مختلف خطونه مختلف طریقې سره لیکل، عربی کې وي، انګلیش کې وي، پښتو کې وي، اردو کې وي، کومه ژبه وي، او په طریقو سره لیکلی کېږي چې څنګه ډیزاین غواړي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي ده چې قلم به عام شي. او دې کې اشاره دې ته هم ده چې حکومتونه به هر حکومت به دا خیال ډیر ساتي چې زموږ په ملک کې امپړه څوک پاتې نشي او د لیکل لوستل هر چا له ورځي. دا نن سبا وګورئ هر حکومت دې دپاره کار شروع کړی، او د هغه امپړو دپاره هم سکولونه کولو شوي دي، او مدرسې چې هغوی عمرونه زیات شوي دي نو هغوی ته موقع میلاویږي. بلکې نن سبا تعلیم په انټرنیټ باندې هم کېږي. ته به ناست په کور کې او تعلیم به کې په انټرنیټ باندې. چې ته به کوم ملک کې سبق ویل غواړې نو ته به ناست په پاکستان کې سبق به ته به سعودي عرب کې وې، ناست به ته به سعودي عرب کې سبق به په ترکیه کې وې، ناست په ترکی کې سبق به انګریزانو ملکونو کې وې. دومره دا کتابت او دا لیکل او دا هر څه عام شو. دا هغه نښه د قیامت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. ما تاسو ته مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې د یو شي عام کېده قیامت ته نږدې ده، به لازم نه چې حرام شی به عام کېږي. لکه یو شی به جایز وي، حلال به وي، قیامت ته به نږدې څه شي، عام به شي. عوامو بعضو زړونو کې دا پرته ده چې یو حرام شی به جو عام کېږي، لکه زنا به عام شي او فحاشي به عام شي. نه، صحیح ده، حرام کارونه به هم عام کېږي قیامت ته نږدې. بعض او بعض
روا او جایز او مباح کارونه دي هغه به زیات شي د قلم ښکاره کېده او د لیکلو او د سبقونو د تعلیمونو عام کېده د الله یو نعمت دی د الله سبحانه وتعالی نعمت دی په دې سره امت مخکې ځي د افسوس خبره ده چې زموږ د امت شاته پاتې شو په دې دنیوي تعلیمونو کې ګنې دا سبقونه د ریاضیات او فیزیا او کیمیا دا په اصل کې مسلمانانو علماو را پیدا کړي دي یعنی تاریخ رواله زمونږ مسلمانان دې درجې ته رسېدلي چې یو طالب په سکول کې یونیورسټۍ کې سبق وایي دا جي کیمسټري دی او دا جي فزیکس دی او دا جي ساینس دی او دا جي میتس دی نو ته خو تاریخ وګورې چې دا چا دا علمونه راویستي دي د مسلمانانو علماو دا علمونه بیان کړي دي واضح کړي دي راویستي دي بیا د مسلمانانو کمزورتیا د لاسه غیر مسلمو په دې علومو باندې لاس برش او دې علومو له تیزی ورکړه او محنت او کوشش وکړو نو زمونږ کشرانو ته د تاریخ معلوم هم نه دی نو زمونږ ذهن کې دا دي چې دا هر څه دی انګریزانو راویستي تاریخ ورته هم خپل نه معلوم او په دې باندې فخر هم کوي زمونږ د پښتانه بس د جهالت په کارونو فخر کوي لکه یو ابو زما د جاهلیت په مسلو کې بیان کو په څه باندې فخر کوي چې موږ د چا خبره نه مانو موږ په ځان باندې مشر نه مانو یاره پښتون به مني د چا غلامي نه کوي دا ښه صفت خو نه دی چې مشر نه مني او بد صفت دی نو یو صفت به دا کوي پښتانه ساده خلک دي سبقونه وبقونه هغوی نه پیژني نو دا ته صفت نه کې دا ته بدي بیانې د دې قوم چې دا قوم دومره شاته دی په نن سبا وخت کې په 2019 کال کې دې قوم له اوس هم لیکل او لوستل نه ورځي دا قوم څه مخکې نه دی تللی دا شاته پاتې شوی دا ډېر شاته پاتې شوی زمونږ ځوانان که موبایل استعمالي یا انټرنیټ استعمالي او دا زما بدګماني نه ده دا زما هغه خبرې ته بیانوم چې ما لیدلي زما استاد ځوان موبایل د دې دپاره استعمالي لیکل دې دپاره کوي انټرنیټ دې دپاره استعمالي چې دی پې د انډیا فلمونه وګوري بیا وایي پښتون غلامي نه مني زم پښتون دې کې غلام شو د انډیا د ډمانو غلام نه شو غلام شو د ډمتوب او د ډمانو نو ته دې ته ووایه په دې موبایل کې هسې دیم دا جاښه له اغستې ده په دې کې دې څه کار وکړه چې د اسلام او د مسلمانانو څخه خدمت پکې وشي یا د دې قوم خدمت وکړه د دې ژبې خدمت وکړه نه دی به یاره موږ نه پوهېږو ورته وایه قرآن راواله ډېر موږ لیدلي درس په منځ کې هم قرآن نه رایلي زه په دې نه پوهېږم عمر مې زیات شوی دی او سپین ږیری سړی به دا موبایل به کتکې وبره کوي فیسبوک پیژني پای کې څه ګن بلا د هغه ګوري یوټیوب پیژني پای کې څه ګن بلا د هغه ګوري او زیات نه زیات ډېره ترقي کړې ده نو په ایمو باندې ښځې ته ګوري او هغه ده ته ګوري دی غټه ترقي ده چې په ایمو باندې دې ښځې ته کتی شي نو په لارو کوڅو کې به مو ولاړي دا شي نه به یې ځان ته داسې نیولي که په کټ کې پروت یم ځان ته به یې دا داسې نیولی که په سجي کې ناست یو تصویر به ځان له وباسي هغه به ولیږي ښځې ته وړو ته غټه کارنامه به کړې پلاني ځای کې ناست او یا د ملګرو سره به ودرېږي نو داسې موبایل به یې نیولی پلاني ځای کې ځي پلانې تاریخ باندې ده ډوډۍ ته چې ناستي
تصویر بوباسي دا روټۍ ده جې ښه نو قومونه کوم چې ته ورسېدو د انټرنېټ د لاسه او د دې علمونو د لاسه او ته ایله بیله د اوسه پورې پیمو کې نښتی او ته د اوسه پورې صرف ډمتوب پکې ګورې او فحاشي پکې ګورې تا څه وکړو صحیح ده چې دا فتنه هم ده د انټرنېټ او موږ بار بار هغې وضاحت په خپل ځای کې کړی خو که چېرته دا په باب د خدمت کې استعمال شي خدمت د اسلام او د مسلمانانو اول او بیا د پښتنو خدمت او د قوم او د ژبې خدمت کې استعمال شي نو دا ډېر مفید شی هم دی خو که څوک یې استعمال کړي هله که نه زمونږ قوم ما خبره دې پورې راواخیسته چې ډېر شاته پاتې شوی ده او په دې باندې فخر کوي چې یعنې موږ څوک یو هېڅ نه هېڅ هم نه چې یو سړي له په دې وخت کې خط لیکل نه ورځي نو دا سړی هېڅ نه دی په نن سبا وخت کې چې یو سړي له لیکل نه ورځي لوستل نه ورځي د ډېر شاته پاتې شوی ډېر شاته او په دې فخر مه کوو د خفګان خبره او د افسوس خبره او دغه سړی ړوند دی نن سبا دا پړندو کې شمارېږي نو بیا زموږ هغه چې لیکلي زده کړي نو دغې دپاره یې زده کړي چې فیسبوک به څنګه کولاوی پاسورډ به ورته څنګه اچوې تر دې چې نوم به ورله صحیح نه ورځي پاسورډ ته ما بعضې اورېدلي پاسپورټ ورته وایي خو چل یې زده کړی دی میموري کارډ څه ته وایي یوټیوب څه ته وایي ایمو څه ته وایي فیسبوک څه ته وایي دا نومونه یې زده کړي خو بیا دا علم راشه وایه د دین څه یې زده کړه نه زموږ دماغ دغه شوي دی او جب هم پیړه شوې ده نه ځوان سړی به ځوان نه هغه به د سړي د بلډ پریشر به نه خیږي چې تا ته د 15 کالو ځوان ووایي چې زما په دماغو کې دین نه کښېني او تا ته د 10 د 40 کالو ځوان وایي ما ته دین نه یادېږي او دنیا چې څومره جاهل دی هغه یې زده کړي اگر که دلته مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې دا دی چې علم به ښکاره شي دنیوي علم به ښکاره شي دینی علم په باره کې خو به تفصیل رام شي او بعضو ځایونو کې ورته موږ اشاره هم کړې ده چې قیامت ته نږدې به علم ختم شي نو بیا چې کوم سړی کورنۍ مفتي او په کور کې ورسره کتابونه پراته وي یاره دا څه خبره ده یو ځای کې پیغمبر وایي علم به عام شي او بل ځای کې علم به ختم شي نو بیا لازم به علماو خوا کې کښېني د هغوی نه به تپوس کې نه کوم علم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې ختم به شي هغه به د دین علم ختم شي دنیوي علوم به ډېر شي دینی علوم به کم شي او نن سبا دینی علمونه کم شوي دي او دنیوي سبقونه خو د اسمان سره خبرې کوي څه آلات راووتو په څه طریقو باندې راووتو ناشنا ناشنا طریقې راووتې سبقونه ګوره پخوا به چېرته یو ځای کې سکول و او هغې کې به یو څو استادان و هغه هم ساده غونته کې ترتیب به و نظام به اوس مشینان راوتي دي هغه ملکونو کې چې کومو ملکونو ترقي کړې ده مخکې تلي باقاعده مشینان راوتي دي نو چې کوم سوالات استاد ورکړي د هغې جوابونه د مشین یې چک کوي دومره ترقي شوي ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي استاد چې کولو ته ضرورت نه چې استاد به یې چک کوي چې نمبرې به ورکوي دغه مشین یې چک کوي او نمبرې به میلاویږي دومره ترقیانې وشوي او موږ اوس هم زما دا خبرې لږې ترخیخ و حقیقتي موږ اوس هم د بیلچې او د کودالې نه نه یو اورېدلي په دې زمانه کې اولنی سوچ لسمې ویلی شکر دی لسمې ویلی څه دی شکر دی څه خو ویلي دي که نه دویم سوچ دیاړي کوم ځای کې ښه میلاویږي بس لسمې ویلی دی زمونږ ځوان چې ډېره توره وکړي چې ډېر تکړی هغه لسمه پورې منډه وایي
یعنې زیات پکې داسې دي په شپږم کې او پنځم کې او اتم کې پرېښودي دي. هلته مشرانو ته ګوري که نه، د مشرانو په خوله باندې یو څو خبرې دي. پټی کته شو، جایداد بره شو، میخه، څاروی، غوا، وایي دا یو څو خبرې دي، هغه دا اوري په مخه. هغوی چې یاره مشران هسې هم دې قصو کوي، دې قصو دپاره خو سکول ته ضرورت نشته او نه سبق ته ضرورت شته. دا امت د اقرا امت دی. اقرا باسم ربک الذي خلق، اولنی ټکی چې په وحي کې راغلی هغه اقرا دی. الله په قلم باندې قسم کړی دی، نون والقلم وما یسطرون. الله وی قسم می دی په قلم باندې، او الله چې بس شي قسم خوري لوی شي. الله چې په قلم قسم خوړلی دی نو په علم قسم خوړلی چې دا علم وکړي، کاغه دنیوي او کاغه دیني. موږ د دنیوي علومو خلاف نه یو. هغه مولیان شتي سادهګان یاره سکولونو ته مه ځئ او یونیورسټیانو ته مه ځئ او دنیوي او عصري علوم پرېږدئ او صرف دین وایي. نه نه، موږ د دې خلاف یو. موږ به دواړه کوو، د امت دواړو ته ضرورت دی. دین خو بنیاد دی، د هغې نه بغیر خو د امت ژوند نشته. او دنیوي علوم به هم کوو چې زموږ د امت دی نور امتونو ته محتاج نه وي او د هغې نه مخکې لاړ شي د هغه امتونو. نو بیا ډېر قومونه داسې شته چې هغه په دې د ټولو نه پکې بیا شاته پاتې شوي دي. په هغه شاته قومونو کې یو قوم هغه د پښتنو قوم دی. او د اوسه پورې ذهن بس دغه دیاړي او مزدوري او بس دغه یو څو خبرې ذهن کې پرتې دي. او دی په دې خوشحاله یي چې یعنې زه یو غټ ژوند تېروم. زه دا وایم ژوند هغه ژوند دی، بار بار ما دا خبر تاسو ته کړي، ژوند هغه ژوند دی چې سړی د امت دپاره تیر کي، د قوم دپاره تیر کي، د اسلام او د مسلمانانو دپاره تیر کي. دا ژوند دی. او که ته دا وایې چې زه ښځې له ډوډۍ راوړم او بچو له، نو دا کار ګورې دا صفت په زناورو په څاروو کې هم شته چې خپلو بچو له څه راوړي؟ رزق راوړي. دا صفت په هغو کې هم شته. رزق راوړي څه ګټه خبره ده؟ خو تا کې څه کمالات دي؟ ته څه کوې؟ تا د اسلام څه خدمت کړی؟ ما له جواب راکړه. تا د اوسه پورې د اسلام دپاره څه کړي؟ تا د مسلمانانو دپاره څه کړي؟ تا د امت د قوم د ژبې د څه خدمت کړی؟ لږ را بیدار شي. داسې ژوند دی. الله دې زه خو خپل ځاني دې سوال کوم، زه یا الله د داسې ژوند نه مې ساته چې هغه ټول زما په ارد ګرد کې ګرځي. زه او زما ښځه او زما بچي، زه او زما ښځه او زما بچي، خېټ او شهوت، خېټ او شهوت. زه الله ته دا سوال کوم خپل ځاني ځم، یا الله داسې ژوند نه مې ساتي. داسې ژوند شو. ژوند خو هغه ژوند دی چې څوک د نور چا دپاره څه وکړي، د اسلام دپاره څه توره ووایي، د مسلمانانو دپاره څه توره ووایي، بیا د قوم دپاره، د ژبې دپاره، د ملک دپاره. دا سړی دی. نو دې ځای کې یوه نښه دا شوه چې څه به عام شي؟ دنیوي علوم به عام شي، خط او کتابت به عام شي. او زما تاسو ته زړه نه دا نصیحت دی چې څوک که په دې شي باندې پوهېږي او یا ول الله عصري علوم ورکړي او بیا په انټرنیټ پوهېږي او په دې نوي آلاتو پوهېږي، نو دا استعمال کوي د اسلام د خدمت دپاره، د مسلمانانو د خدمت دپاره. مورچې ته جوړه کوي د اسلام د دفاع او د مسلمانانو د دفاع، د قرآن او د حدیث د دفاع، د قوم خدمت پې وکوي، د ژبې خدمت وکوي، د ملک خدمت وکوي، د وطن خدمت وکوي، چې زموږ د ملکونه د مسلمانانو د مخکې شي، زموږ د قومونه د مسلمانانو د مخکې شي. بعض مولیان هغه دي چې بس دعوت د هغه دې طرف ته چې بس د جومات ته راځه او دین زده کوو، فقط قصه ختمه شوه. نه، موږ دا وایو دین به مې زده کوو او دنیا به مې زده کوو. صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د نورو قومونو ته دا کسان لېږل او بې ضرورت پکې دې ته راپېښ شو چې ژبې به د هغوی بدلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړو چې د نورو قومونو دا ژبې زده کوي. ولې چې تا ژبه نه زده کړې ته د هغه وخته پورې دعوت نشي کولی. سړی وایي زه انګلیش نه زده کوم، سړی وایي زه اردو نه زده کوم، سړی وایي زه
بله او بله ژبه نه زده کوم نو ته دعوت ته څه شي کوې ته دین څنګه بیانوې زه لیکل نه کوم او زه د دې هر څه نه ځان لرې ساتم ورته وایه ته هر څه نه ځان لرې ساتې ته په تیرو کې پاتې شوې نو دا یو نصیحت ورته ټولو ته ځکه پکې خبرې اوږدې شوې کوشش وکئ په خپله الحمدلله ښه موقع او چانسونه میلاویږي ځای په ځای په دې نیټ باندې سبق ویلی کېږي خپل سبق مه ودروئ خپل تعلیم دنیوي تعلیم دیني دا د مرګه پورې جاري وساتئ د مرګه پورې جاري وساتئ ځکه په داسې نه کوئ چې ما دا کار ختم کو قصه ختمه شو موږ یو پیر په جامعه کې په یو ساله کې ناست یو کتاب باره کې مناقشه وه نو په هغې کې موږ سره یو کس ناست و هغه د عمر نه زیات و سعودی و عربی و ډېر زیات تکړه و نو بیا تعارف دا سلسله وچلېده ته خپل نوم وایه د کوم ځای او داسې ده نو هغه خپل نوم ووایي بیا دا نه وي چې زه څه کار کوم ځکه چې ته مشر سړی څه کار خو به کوې لازم بیا خیر هغه کوم دکتور چې و هغه دې تپوس وکړو نه ته موږ ته ووایو دا د هغه عاجزي ونه وي نو هغه په وزارت التربیه و تعلیم کوم چې دیږي وزارت التعلیم دی په هغې کې هغه مشرف تربوي و په یو غټ پوسټ باندې و ټول حیران شو ته دلته څه کوې تا خو دنیا سبقونه ویلي ته دغه ځای ته رسېدلی اوس دلته ناست وی بس شوق مې دی چې د علم زیات کوه او موږ څه وایو دومره وکړه چې د ایسي لاندې ناست څه لاندې ناست ایسي سبق دې دپاره مه وایه چې د ایسي لاندې کښېنې سبق دې دپاره ووایه چې څه زده کړې د ایسي لاندې ډېر امپړوم ناست دي او په ګرمۍ کې او په سختو کې ډېر تعلیم یافته هم پراته دي سبق دې دپاره زیات کړه چې ستا معلومات څه شي هغه زیات شي او بل چاته یې وښایې د دې دپاره سبق هم زه د ایسي لاندې کښېنم دا خو وړوکی سوچ دی وړوکی عقل دی دا کوم عقل دی وړوکی عقل دی صرف د ایسي لاندې کښېنې دې دپاره ته لیکې ایسي لاندې خو امپړ سړی هم کښېناستی شي خبره مې دې پورې وکړه چې دا که چاله الله پوهه ورکړي نو دا علوم دنیوي الله په دین ته اجر درکولی شي بعض علما دا وایي هغه حدیث کې راځي وایي چې انسان مړ شي نو 3 کارونه وله فایده ورکوي کم دي یو علم دی نیکمل اولاد صدقه جاریه بعض علما دي چې دا اکثر علما خو دا وایي چې دلته د علم نه مراد دیني علم دی چې ته دیني علم کړی او خلکو ته دې ښوولی د هغې اجر به تا تر قیامته پورې رواني بعض علما پکې دا وایي دې کې دنیوي علوم هم داخل دي او هغه څنګه لکه یو سړی دی مسلمان دی ډاکټري کړې ده انجینیري کړې ده یا بل داسې علم یې کړی دی چې د دې معاشرې خدمت پې کوي او دی بیا څه چلو کي نورو خلکو ته هغه څه ښایي کوم چې دی زده کړي دي په دې نیت چې د مسلمانانو د معاشره پې ښه شي او دا مخکې شي د دې علم به هم الله دله د قیامته پورې اجر ورکوي دا صرف دیني علم نه دی ګورې دا صحیح خبره چې دې کې دیني او دنیوي هغه علم چې هغه د الله دپاره نشر کې او د دې دپاره چې مسلمانان پې ترقي وکړي الله به ورله اجر ورکوي نو موږ نن سبا هر څه کې محتاج یو انګریزانو ته هر څه کې محتاج یو هغو ته وجه دا دی چې هغوی ګوره دا داسې قوم دی نو ما چې څومره تجربه ده په ناشنا شي پسې ګرځي دا د هغوی کار دی ناشنا شی هم پیدا کړی بس دا سوچونه به کوي چې به د ځمکه کې دننه څه دي او بر اسمان کې څه دي او په اوبو کې دننه څه دي او په غرونو کې دننه څه دي او په دې پسې به ګرځي او زمونږ هغه سهار راوځي بس د مزدورۍ سوچ دی او د شپې کور ته لاړ شي ویده شي نه دین نه دنیا نه دین او نه دنیا نو کوشش وکړئ که نه هغه خلک وایي نه د دین شو نه د سات دین شو هېڅ نه شو
په دین کې هم کوشش کوئ دین خو بنیاد دی او په دنیا کې هم کوشش کوئ خو چې دنیا او د دنیاوي علوم دا د باندې دومره زورور نه شي چې هغه دین ده نه دین ده پاتې یو کې مشکل دا دی که نه که ته ورته وایې دنیاوي علوم په کوم شي دنیا علومو ته دومره توجه شي چې د هغه نه بیا دغه جوړ شي لیبرل علمانیت جوړ شي بیا د سره د الله نه انکار وکړي کمونیست چې جوړ شي بیا ګډوډو باندې سر شي لکه وختي ما سره یو کس لګیا و د نن ماسپښین د یو کس تذکره وکړې چې هغه ډېر های تعلیمونه کړي وو وی ما ورته ورځ وي چې راځه چې ځو منزله ویره وي په دې سجده باندې راته ځان بد ښکاري هلته مشکل دا دی که نه چې موږ هغه دنیوي تعلیم وکړو دیني پرېږدو چې دیني کوو چې دنیوي پرېږدو هلته ګورې چې ته دنیوي تعلیمونه ډېر کې او دین دیني ویلی نو بیا به هم ګډوډي ځکه چې دیني دنیوي علومو کې خو به ستا مخې ته ډېرې خبرې راځي دا د ساینسدانانو خبرې دي او دا د جغرافیې والا دا د پلاني او د هر یو خبره خو برابر نه ده کیدای شي د هغوی خبرې د شریعت سره څه ټکره وخوري د هغې دپاره دین کم سے کم دومره خو پکار چې ستا عقیده برابر وي که نه زما په دې نصیحت پوه شوی و که نه که ناسې مې دومره اوږد نصیحت وکړو نو دې دپاره محنت وکړئ کوشش وکړئ خپل بچي هغوی ته دین وښایئ دنیوي علوم ورته وښایئ چې د دې امت د دې قوم د دې مسلمانانو خدمت وکړي